ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بشمار نعمتونو کی یو نعمت داده چه انسان تا موقع ورکی دا دین دا بیانولو او دغشن دا دین دا وریدو، او هاغ موقع اللہ سبحانه وتعالی منگ لرا کردی دا سلورم پیر دی چیز پا دی مبارک اجتماع کی شرکت کومه، او هر پیر لچه دا اجتماع نزلار شما نو پسرکی می دایی چی روان کال لبا بیا دا ملگری این موکنا کی دیشی روان کال لزنیمه او کی دیشی روان کال لبا دوی کی سوکنے. خو بیام امید و ارمان دا اللہ نا ساتو چی اللہ بیا بیا زمون دا ملاقاتون نصیب کنو چی کل اغا موقع راشی زو دیر خوشحال شو. او دا پروگرامون خوده دی کی بیانون کول دی اولنی و آخرنی مقصد اغا دا اللہ در رضان باد دای چی زمون دا پختانه سیزدکی سواوری جنت نجدی شي د جهنم نه لری شي. د دې لپاره د مبارک پروګرامونه خوده کی زه د الله د شکر نه بعد د دې مبارک مکتب چې مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل، الجبيل دا العقيدة مكتب د دوی شکریه ادا کومه چې دوی زمونږ سره دومره محبت کوي، زمونږ د دې پښتنو سره د هغوی لپاره دا پروګرامونه دي، او خصوصا شیخ زاهد الله صاحب، زاهد الله توحیدی صاحب چې هغه په دې کې دا هلې ځلې او دا منډې وهي. دا پروګرامونه یې ښوده دې لپاره منډې وهل ډېر ګران کار دی، لکنه یسیر علی من یسره الله. خو هغه چاته آسان شي چې الله یې ورته آسان کړي. نو زه د شیخ صاحب خصوصي شکریه ادا کومه او الله ته سوال کومه چې الله زموږ د محترم شیخ صاحب له په مستقبل کې مزید توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کولو. موضوع چې کومه مال راکړې ده هغه موضوع دقه د ګناهونو نه ستړی شوی وه، د ګناه اثرات یې په دې باندې زما یو مستقل بیان شته، هغه واورئ. د ګناه اثرات په فرد او په معاشره باندې. ګناه داسې نه ده چې تا ګناه وکړه او خبره ختمه شوه، نه، دا ګناه شاته یو اثر پرېږدي، دا ګناه شاته یو داغ پرېږدي چې هغه داغ او هغه اثر په مختلف شکلونو کې. زموږ موضوع دا نه ده چې د ګناهونو اثرات، الا دا که د بیان په منځ کې چېرته یو خبرې دوو ته اشاره وشي. نور دا خو ځان له موضوع ده چې ګناه څه اثر کوي په انسان باندې، د هغه په کور باندې، په معاشره، په ملک او په قوم باندې.
یو اثر د ګناهونو هغه دا دی چې ژوند به دې تنګېږي، زړه به دې ستړی کېږي، او دا د ګناه اولنۍ سزا ده. د ګناه خو ډېرې سزاګانې دي که نه چې هغه د الله له طرف نه میلاویږي د انسان ته، والعیاذ بالله، الله دې موږ ساتي. خو اولنۍ سزا د ګناه هغه د ژوند د تنګېده دي، او هغه د زړه د تنګېده دي. زمونږ د دې محاضرې او د دې بیان موضوع هم دا ده چې ګناهونو ستړی کړی یم او ګناهونو نه تنګ شوی یم. ما سره ډېرو بېشماره مسلمانانو رابطې کړي دي پښتنو کې چې نارینه او زنانه تپوس هغوی دا کوي چې ما دا د ګناهونه کړي، زه توبه وباسم. څنګه توبه وباسم؟ وی دې ګناهونو ستړی کړی یم نور. په دې ګناه کې دننه یو ستړیوالی پروت دی چې د انسان په دې سوچ کې کمی چې کوي چې اوس د دې ګناه نه څنګه خلاص شمه. ما سره یو داسې کس رابطه کړې وه چې هغه ښه مشهور دی او نوم یې امانت ساتمه، او هغه والعیاذ بالله ټنګ ټکور او د سندرو او د فلمونو او دا قیسې کوي. ما سره رابطه وکړه، خپل تعارف او هر څه. یو ضروري سوال لرم، ضروري مسله. څه مسله ده؟ زه تنګ شوی یم د دې خپل ژوند نه، زه تنګ شوی یم د دې ګناهونو نه، زه دې ګناهونو ستړی کړی یم، زه واپس کېده غواړم الله ته. الله به ما قبول کړي او که نه، زه به واپس شم الله ته او که نه. داسې سلا رښتي زما د واپس کېدو او که نه. بې تفصیلي جواب ما هغه له ورکړو. داسې ډېرو رابطې کړي دي. الغرض او حاصل د ګناه اولنۍ سزا هغه د ژوند د تنګېده دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري چاچه مخوالو زما د دین نه، ذکر کې ټول دین نه راوي، په ګناهونو کې اخته شو، د الله په نافرمانیانو کې اخته شو. فإن له معيشة ضنكا. لوی ژوند یې تنګ شي، ژوند زړه یې تنګ شي، زړه یې خفه شي، په ژوند کې خوند نه وي. دا خو صرف په دنیا کې، د آخرت کې ونحشره يوم القيامة أعمى. د قیامت په ورځ الله دې سره پاسې جوړوني. قال رب لم حشرتني أعمى. یا الله وی ولې جوړون را پاسولم؟ وقد كنت بصيرا. او ما خو په دنیا کې غټ غټ سترګې وې، د هر څه مې پې لیدو. جواب د الله دا واورئ: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله دوی زما آیتونه درغلي وو، زما دین درغلی وو، زما پیغمبر درغلی وو، قرآن و حدیثو. فنسیتها تیر کړي وو، که نه هغه دې شاته غوځار کړي وو، ته خو په ګناهونو کې اخته وې. وکذلک اليوم تنسى. نن موږ هم هېر کړی. او چې الله په آخرت کې هېر کړي نو پاتې به کې بیا څه شو؟ ما دا خبره کوله چې د ژوند د ګناه اولنۍ سزا هغه څه ده؟ د ژوند تنګېده. عبادت ته به دې زړه نه کېږي، ځکه چې عبادت ته نږدې کوي الله ته. نو دا بنده چې په ګناهونو کې اخته دی، په دې عبادت کې خوند نه وي. بله دا چې د عبادت توفیق ورته نه میلاویږي. اوس دلته د ملګري راغلي دي پروګرام نه، د لرې لرې نه بعض ملګري راغلي دي، د بحرین نه، د بل ملک نه. بعض ملګري راغلي دي د ریاض نه، بعض ملګري راغلي د مدینې د خوا و شا نه، بعض د بل ځای نه
څه وجه ده چې په دې جوبیل دمام کې به داسې پښتانه ډېري چې هغه دې پروګرام له نه دي راغلي دی دا هغه ځای نه راځي وجه دا ده دې انسان د عبادت خون موندلی دی هغه انسان چې نش راځي او خوا کې دی دې ګناهونو دې حل ته رسولی دی چې د عبادت وله خوند نه ورکوي په هغې به ته زه د قرآن نه یو دلیل وښیم بس یو الله د منافقانو تذکره کوي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم جهاد لتو منافقان به رالو عذرونه به بیانول ګرمي ده او واړه دي او ښځې دي او کورونه دي او بیماري ده او قسمه قسم عذرونه به بیانول الله د دې حقیقت بیانوي چې دوی ولې نشي تللی دي جهاد له جهاد خو عبادت دی که نه دا منافقان ولې نشي تللی الله یې بیانوي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة الله وی که چېرته دوی په رښتیا جهاد ته د تلو اراده وی نو دوی به له د مخکې نه تیاری کړی وی ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله نه غواړي چې دوی لاړ شي دا وجه ده یعنې که د دوی اراده وې پخوا دوی به د مخکې نه تیاری هم کړی وی تللی به هم روان شوی به وی بنیادی مسله د منافقت او د ګناهونو د لاسه الله نه پرېږدي ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله پاتې کړو دوی د پاتې کېدونکو سره نو د ګناهونه انسان لرې کوي د الله د بندګۍ نه یو ورور زما خواله به راشي او ما ته دا ووایي چې زه ګناهونو ستړی کلی ما ته ما ته څه طریقه وښایه جواب ډېر اوږد جواب دی خو زه به ته مختصر بیانوم زه بلکل دا سوال کول پکار دی چې زه ګناهونو ستړی کړی وه دا ستا د رب په تا باندې حق دی چې ته دا تپوس وکړې ځکه چې دا ګناهونه د الله نافرماني ده او د الله حق په موږ دا دی چې موږ به د هغه نافرماني نه کوو نو ته اوس د دې بیمارۍ علاج پسې ګرځې د الله حق دی په تا باندې دا تپوس وکړې ستا د دې نفس هم په تا باندې دا حق دی چې ته دا د داسې کارونو نه بچ کړې دا بدن او دا نفس چې د هغې د لاسه دا جهنم ته ځي دغه کارونو نه بچ کول دا ستا د دې بدن په تا باندې حق دی موږ وایو پکار دی چې ته وجاړې پکار دی چې ته ویرېږې د الله د یرې نه پکار دی چې ته پښیمانه شي د الله نه حیا چې ولې زه په دې ګناهونو کې پروت یم څنګه به زه له دې ګناهونو نه وځم خو شیطان ډېر زیات حریص دی او حرصمند دی غواړي چې ته په دقه توره پاڼه کې پاتې شي د ماضي په دې تورو پاڼو کې او نه غواړي چې ته د دې تورو پاڼو نه وځې سپینو پاڼو ته نو څه به کوي همیشه شیطان به تا ته دقه وایي الله تا بخي ستا په شان سړی الله بخي 40 کاله ته ګناهونه کړي نن ته توبه وباسې 20 کاله ته ګناهونه کړي ته نن راځي چې زه توبه وباسم ګناهونو ستړی کړی یم تا د اوسه پورې حرام خوړلي نن ته وایې زه توبه وباسم تا د اوسه پورې منځونه نه دي کړي نن ته وایې زه الله ته واپس کېږم ستا د اوسه پورې عقیده د شرک د بدعاتو د خرافاتو وه نن ته وایې چې زه صحیح عقیدې ته وړم په دې کې به تا واچې نو هغه را روان چې کوم وخت هغه لږ ډېر خو تېر شوی دی چې کوم تېر شوی ده خو یقیني دی که نه تا چې د ژوند کومه حصه تېره کړې ده نو دا یقیني ده راتلونکې څه ده شکي ده او لږه ده شکي ده او لږه ده ځکه چې شکي شی لږي دا یقیني تا تېر کړی ده او ډېر دی تېر کړی
شیطان تا ته دقه رامخې ته کوي چې تا خو تېر شوي چې کومې ورځې تېرې کړي دا خو دې په ګناهونو کې تورې کړي دي نن ته وایي چې زه دغه ورځې په الله باندې معاف کوم هغه دروازه تا ته بنده کړي د الله د رحمت نه به ستا تمه څه شي هغه به ختمه شي نو ته به واپس څادر په خپله اوږه باندې واچې او روان به شي چې هسې خو هم د دې سوال جواب د دې علماو سره نشته چې زه ګناهونو ستړی کړی یم زه څه وکړم هلته دې ته شیطان وي چې د دې جواب نه میلاویږي بس اوس چې ستا څه طریقه ده څه ژوند دې هغه شانې تېروه زه تاسو ته دا وایم چې دا د شیطان خالص دوکه ده چېرته په دې کې را نشي ای تپوس کوونکیه چې زه ګناهونو ستړی کړی یم الله ته واپس کېدی شم او که نه تا ته وایم چې د شیطان په دې خبرو کې چېرته را نشي واوره دا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په سنن ترمذي کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی یعنی دا حدیث قدسی دی یا ابن آدم ای د آدم بچیه دې ته غوږ کېږده او سم به خوشحاله شي هر هغه رور ته چې د الله په نافرمانۍ کې واقع شوی دی او هر هغه خور ته واوره دا حدیث زړه به دې د خوشحالۍ نه ټوپونه ووایي یا ابن آدم ای د آدم بچیه انک ما دعوتنی ورجوتنی څو پورې چې ته زما نه امیدونه ساتې او څو پورې چې ته زما نه دعاګانې غواړې غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله وی زه به درته دا ټول ګناهونه وبخم او هېڅ پروا مې نشته چې ګناهونه ډېر دي او که لږ دي رب العالمین وی ښه خو په دې چې ته به دعاګانې غواړې او امیدونه به ساتې صرف دا نه غوږ کېدی دې حدیث ته دا یو حدیث چې نن تاسو سره وي تاسو ځان سره کور ته ویسئ که نه د سرو زرو د سپینو زرو خزانه څه شی دی یا ابن آدم ای د آدم بچیه لو بلغت ذنوبك عنان السماء که چېرته ستا دا ګناهونه اسمان ته ورسي د ځمکې نه د ځمکې نه څه ته ورسېږو اسمان ته دا هر څه په منځ کې ډک شوي ستا د ګناهونو د لاسه ثم استغفرتني بیا دې لاس اوچت کړو یا الله ما وبخه عجزي دې وکړه الله ته بخانه دې وغوښته رب العالمین څه وایي غفرت لك منك غفرت لك ولا أبالي یا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله وی دغه ټول ګناهونه به راته وبخم او هېڅ پروا مې نشته چې ډېر دي او که لږ دي کوم ګناهونه چې هغه څه ته رسېدلي دي ما سره به ګوره ویښ جواب به راکوئ کوم چې ته رسېدلي اسمان ته رسېدلي دا ګناهونه اسمان ته رسېدلي ګناهونه الله تعالی بخي هسې دله نه بخي په شرط د دې چې ته ورته واپس شي بیا دې ته غوږ کېږده یا ابن آدم ای د آدم بچیه لو اتیتني بقراب الارض خطایا دومره ګناهونه ته په ما پسې راوړې لکه دا ځمکه چې پوره ډکه شي د ګناهونو نه په دې اولني کې څه ووي ګناهونه رسېدلي دي چېرته اسمان ته اوس ګناهونو ډکه کړې ده ټوله ځمکه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او په دې حال کې ما سره ملاو شو د قیامت په ورځ چې ما سره د شریک نه جوړ کړی په بندګۍ کې لاتيتك بقرابها مغفره نو زه به دلم د دغې ځمکې په اندازه باندې بخانه درکمه او ګناهونه به د ټول څه کمه هغه به درته وبخمه بل یو حدیث ته وایم او غوږ ورته کېدی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الله د شپې خپل لاس وغځي د دې دپاره چې توبه وباسي هغه انسان چې ګناهونه کړي د ورځې او دغه شان د ورځې د دې دپاره چې توبه وباسي هغه انسان چې ګناهونه کړي د شپې ښه دا ترتیب د کله پورې روان دی وایي چې څو پورې نور د مغرب نه نه یې راختلی یو حدیث کې دا هم راځي امام احمد امام ترمذي راوړی
ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله دې یو بنده توبه د هغه وخته پورې قبلوي چې څو پورې دا روح مرۍ ته نه راغلي، د هغه وخته پورې توبه قبلېږي وروره. او ای خور، د شیطان په دې جال کې را نشي چې ګناهونه زما ډېر دي. ښه نو ګناهونه دې ډېر دي نو ځان تباه کوې به کې. ښه یو سړي، یو صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اسلام قبول کو، چې څنګه اسلام قبول کو جهاد ته لاړ او په حق جهاد کې شهید شو. رسول صلی الله علیه وسلم جنت ته لاړ او یو مونځ او یو سجده الله ته نه ولرولې. واپس خو شو که نه؟ که دې نه واپس شوی الله ته، مړ کېدو خو دې مړ کېدو په لږ ساعت کې، مړ کېدو خو دې مړ کېدو، خو څه جواب یې ورکوه الله نه. زما ستا د ماضي پاڼې تورې شوي دي په ګناهونو باندې، نو پرېږدو دغه شان. او د مرګ خو څه پته نه لګي، کېدای شي منټ بعد ما او تا نه یو، کېدای شي سبا نه یو. او د مرګ خو موږ پرېږدي نه، دا خو راپسې هر ځای ته روان دي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هر ځای کې چې دا مرګ به درپسې درشي، په مضبوطو قلاګانو کې الله وایي پټ شئ که نه، بیا هم د دې مرګ نه نشي پټېدی. نو چې موږ د مرګ نه نشو پټېدی او د مرګ نیټه راته نه ده معلومه، نو بیا څنګه موږ سبا او بل سبا کوو؟ اولنی کار به دا رور دا کوي، کوم چې د ګناهونو نه تنګ شوی دی او ستړی شوی دی، چې دی به توبه وباسي او الله ته به واپس کېږي. خو دې توبې په باره کې به لږې خبرې وکړو. ډېر خلک نه توبه پېژني، نه د توبې قدر او قیمت پېژني. او که چېرته توبه یې وپېژنده، د توبې قدر او قیمت یې وپېژندو، نو بیا ورته هغه لاره نه ده معلومه چې د کوم ځای نه شروع وکړمه. زه درته د توبې قدر او قیمت ښیم مختصر، او بیا درته هغه لار ښیم چې د کوم ځای نه به شروع کړې. موږ ټول خطاکار یو، موږ ټول ګناهګار یو. کله الله ته نږدې شو، کله لرې شو، کله د الله نه یریږو، کله غافله شو، کله وایو چې ګناه به نه کوو، کله بیا په ګناه کې واقع شو. حدیث کې راځي هر د آدم بچی خطاکار دی، خو بیا دا خبره ده همه وخیر الخطائین التوابون. توبه الله ته واپس کېدو ته وایي، لاره د توبې، لاره د کامیابۍ ده، لاره الله ته د نږدې کېدو ده. او دا درته ووایم قدرمنه، دا لار داسې واضحه ده لکه څنګه چې نور واضحه دی، پټ هم نه ده او یوه لار د دویم هم نه ده. یعنې که څوک وایي چې دوه درې لارې دي زه پکې خطا شوی یم، لار یوه ده، ښکاره په شان د نور ده، نو بیا څه شي دوږه کړی. بیا به هم ته مانه دا تپوس کوي چې کومه لار او څنګه لار؟ یوه لار ده، الله ته واپسي او ښه واضح ده الله ته واپسي، یعنې ګناهونه پرېښوده او د الله اطاعت ته راواپس کېده. که ته دا تپوس وکړې چې دا لار ما ته کولاو ده، صحیح ده، زما دې خبره کې وګوره، ما سره سوچ کوئ. ګورئ زه د لرې نه راغلی یم او الله په دې ګواه دی چې دلته نه زه دنیا ګټلو له راغلی یم او نه دلته مې خپل خپلوان هم نشته چې د هغوی لیدو له راغلی یم. زه چې راغلی یم دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته دوه خبرې وښیم، نو کېدای شي که څه ته زما او ستاسو په زړه کې اثر وکړي او الله ته واپس شو، د دې لپاره راغلی یم. نو زما په دې خبرو کې به سوچ کوئ، کوئ که نه کوئ؟ اواز رو دی، کوئ که نه کوئ؟ لار واضحه ده، یوه ده، دوه نه دي. دې پورې خو ورسېدو که نه. اوس یو سړی بیا ما پسې راغی، وایي ډېره ښکلې خبره دې وکړه، لار واضحه ده، یوه د ډېرې نه دي، خو ما ته به کولا وایي. دا مو یو سوال دی او ښه صحیح سوال دی. ځکه چېرته دا په دې لار روان شم او دا دروازه وټکومه، کولا به شي دا دروازه و که نه؟ جواب
الله به جواب وکړي او د الله دا خبره به واورو. د دې نه اخوا بیا بله خبره نشته. واوره الله څه وایي، ستا رب او زما رب څه وایي. واوره عرش والا دغه سوال کوونکي ته څه وایي. کم چې دا سوال کوي چې دروازه دا لار به ما ته کولا وایي او که نه، په دې څه پاټک خو نه دی لګېدلی که نه، داسې نه چوکۍ پې لګېدلي او ما را واپس کړي چې ته خو صحیح ده لار د توبې باندې راوتی خو ته په دې نشي تللی. نو یا الله دا لار به ما ته کولا وایي. جواب: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله وی زه بخمه او لار کولو د الله وی زه بخمه. وإني لغفار لمن تاب، چا چې توبه وویسته الله وی زه بخمه. بلکې الله خو دعوت ورکوي ټول انسانیت ته، وی راواپس شي دروازه کولاو ده. که دا ګناونه دي د دریاب د دې زګونو په شان ومي که نه، دومره ګناونه دي کړي، بیا درم الله دعوت ترکوي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وای پیغمبره زما بندگانو ته چې د ځانونو سره ظلمونه کړي دي. وای هغه بندگانو ته چې ځانونو سره سم ظلم کړی دی. اسرفوا علی انفسهم، په ګناهونو کې د حد نه وړېدلي. که دا آیت ما په دې ځای باندې ودرو که نه وبه یېرېږي. یاره کیدای شي دې نه بعد الله ویلي چې تباه دي دا خلک. قرآن بند که مخکې مو وایي، زه خو هسې په ترجمو یې نه پوهېږم. نو چې د یېرې دا خبره وانه اورم ښه ده. کیدای شي الله ویلي چې هغه خلک چې ځانونه په ګناهونو کې تباه کړي دي د دوی لپاره جهنم دی، بل ځای نشته. کیدای شي بله سخته، کیدای شي بله سخته. خو دغه مهربان رب دی چې زمونږ میندې چې موږ سره څومره مینه کوي، د دې نه څو چنده زیات محبت الله موږ سره کوي. څه وایي دغه رب؟ وایي چا چې ګناهونه کړي دي، ځانونه تباه کړي دي، اسرفوا علی انفسهم. په ډېرې یېرې سره به یو مسلمان د آیت واوري چې زه پوره به کوي څه وایي، خو چې دې واوري ډېر به خوشحاله شي. څه وایي الله؟ لا تقنطوا من رحمة الله. د الله د رحمت نه ګوره تمه پرې نه کې، راواپس شه الله ته. نو یا الله ما خو شرک کړی دی، نو ولې ته مې وبخېس. صحیح دی الله، ته خو ګناهونه بخې، خو زما خو 50 کاله عمر دی، د اوسه پورې ما لمونځ په جومات کې نه دی کړی، ته مې وبخې. یا الله ته خو وایې چې توبه وباسه، زه ګناهونه بخمه، خو زه 50-60 کاله عمر ته راورسېدم، د اوسه پورې زه ګیره خریم او وړه کوم، دا ګناه به راته ته وبخې. یا الله صحیح دی ته خو ګناهونه بخې، خو زه خو سهار ماښام غیبتونه دوکې دړاکې کوم، دا به راته وبخې. یا الله ته خو ګناهونه بخې، خو زه خو حرام خورم، دا به راته وبخې. یا الله ته خو ګناهونه بخې، زه خو د مور پلار سره مې ټول عمر بد کړي، دا به راته وبخې. جواب د رب العالمین دی: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله وی غم مکو دا سوالونه پرې دا ټول ګناهونه ته بخم، خو ته صرف راشه دا ټول ته بخي، خو په شرط د دې چې ته واپس شي دغه رب ته، په شرط د دې چې ته هغه ته دروازه وټکې که نه. نو چې دروازه دې ټکولې نه ده، واپس شوی هغه ته نه، څنګه به تا ته ستا د ګناهونه وبخي؟ ته واپس شه، دومره مهربانه رب دی که نه. ستا په دې دیندارۍ باندې ته دومره نه خوشحالېږي څومره چې پې هغه رب خوشحالېږي. ولې ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
الله وایي زه ستاسو په عذاب در کولو باندې زه څه کوم؟ الله وایي الله غواړي چې موږ د دې جهنم نه بچ شو. الله غواړي چې موږ جنت ته ننوځو. اصله جنت څومره اوچت نعمت دی. په دې کې زما الحمدلله سلسله وار درسونه روان دي د جنت طرف ته سفر کې دي چې تاسو اورېدلي. هغه واوري تاسو ته به د جنت ته به حیران شي. دا دومره اوچت نعمتونه الله په دې کمزورو اعمالو ورکوي زموږ ده. نو دا خبره یاد ساتئ، الله زموږ د بخلو دپاره صرف بانه غواړي. یعنې زموږ د اعمال او د کوم کردار چې دی د جنت ته د تلو لایق دی نه دی، خو مهربانه رب دی، معمولی بانه غواړي دی جنت ته دې دننه کوي. ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. خدا اعلان د توبې د الله طرف نه دی. نو الله بیا مخکې سوی ان تقول نفس یا حسرتا. الله وی دا خبر مې در درکو په دې داسې نه چې د قیامت په ورځ بیا دا چغې وایي یا حسرتا، هی ارمان. په څه باندې د ارمان کې او د افسوس ولي؟ یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. یاره ما خو د الله په باره کې ډېره غټه کوتاهي کړې وه چې زه دې نه واپس شوی خبره. الله وایي د قیامت په ورځ بیا دا چغې وایي فایده درله نه درکوي. اوس توبه وباسه کنه. او تقول حين ترى العذاب. الله وی دا اعلان می ته دې لپاره وکړو داسې نه چې د قیامت په ورځ د عذاب ویني بیا به څه وی لو ان لي کره. ارمان چې دې دنیا ته چې د یو پیر واپس وی څه کوي چې واپس کېږي؟ پټو ځمکو له راځي که په ښځه او بچو پسې راځي؟ نه نه وي ښځه بچي پټي په هغې څه کوو. خو چې الله مې یو پیر واپس کړي او زه دا ګناهونه پرېږدم او الله ته راواپس شم چې الله مې وبخي، نو توبه. لار مې درته وښوه، لار درته معلومه شوه که نه؟ لار د څه؟ لار د واپسۍ الله ته توبه واضحه ده. او څو لارې دي؟ یوه ده کولاوه ده که نه ده؟ کولاوه ده. دې ځای کې یو بل سوال لازي. یو ورور ما ته دا ویلی شي چې ته ما ته وایې ګناه پرېږده، نو زه ولې سګرټ او نسوار پرېږدم او په دې سګرټو او نسوارو کې خوند دی؟ زه څنګه فلمونه او سندرې پرېږدم، د زنانو فحش تصویران پرېږدم، زه څنګه د پردو زنانو سره رابطې پرېږدم، زه څنګه فلمونه د انډیا او د انګریزانو پرېږدم، زه څنګه لغړ تصویران پرېږدم او په دې کې خو زما ته سکون میلاویږي. ما چې دا کار نه کړی ماله خوب نه راځي. زه څنګه د حرامو نه غلی شم او په دې خو ما کور جوړ کړی دی، ما ګاډي اخیستي دي، ته ما ته حرام پرېږده؟ ولې ته ماله د توبې دعوت راکې؟ جواب په یو څو نقاطو کې زر زر کې دا خبره رانه بیا ډېره اوږدېږي او وخت لږ دی. جواب په یو څو نقاطو کې زه تا ته د دې لپاره وایم چې دا هر څه پرېږده ځکه چې دا د الله خبره منل دي. د چا خبره منل دي؟ د الله. الله وی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله. ای ایمان ولو واپس شئ چاته؟ الله ته. نو چې سړی واپس شو الله ته او ګناهونه یې پرېښودو، د چا یې ومنله؟ د الله یې ومنله. دویمه زه په تا خفه کېږم، په تا خفه کېږم، ستا دپاره کامیابي د دنیا او د آخرت غواړم. او هغه داسې الله څه وایي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ایمان ولو الله ته واپس شئ کامیاب بشئ. ولې ګناه پرېږدم؟ دویم جواب دا دی چې څه شي؟ کامیاب شي دنیا کې هم په آخرت کې. دریم الله به در سره محبت وکړي. تاسو غواړئ که نه غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي؟ غواړئ که نه غواړئ؟ اواز رو دی. غواړئ که نه غواړئ؟ غواړو. ډېرې
طریقې دي ډېرې لارې دي چې په هغې دې عمل وکړو الله در سره محبت کوي یوه یې دا ده الله ته واپس ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره الله ته واپس کیدونکو سره رب العالمین مینه کوي او موږ ټول دا غواړو چې الله موږ سره محبت وکړي بله زه غواړم چې ته د جنت نه چې ته جنت ته ننوځې او د جهنم نه څه شي بچ شي الله په قرآن کې څه وایي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا چا چې توبه وویست توحید عقیده ومنله آمن وعمل صالحا وعمل د پیغمبر په طریقه وکړو دې ته غوږ کېدی ښه فأولئك يدخلون الجنة دا کسان به ننوځي چېرته جنت ته غواړي جنت ته ننوته که نه په دغه لار به ځي د توبې به یې لار باندې موږ چې چا سره میلاو شو موږ ته یې دعا کوله چې الله برکت واچوي زما په دې کار کې زما په دې ژوند کې خصوصا علماو ته دا فرمایش ډېر کو الله زما په دې بچو کې برکت واچولی زما په دې ژوند کې برکت واچولی الله راله مال پراخه کړی الله راله طاقت ډېر راکړی نو د هغې یو طریقه دا ده په دې لار باندې تله الله په قرآن کې وایي د یو پیغمبر په باره کې چې هغه خپل قوم ته لګیا دی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے قوم زما بخانه غواړي د خپل رب نه واپس شي هغه ته يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا الله به مې د اسمان داسې راوري راوبه دا برکت دی که نه وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ طاقت به دله الله ډېر کړي زور به دې ډېر شي په مال کې په بچو کې په هر څه کې درشان د نوح علیه السلام خپل قوم ته خبره حاصل دا چې برکت زه تا ته ولې وایم چې توبه وباسه هلته ما نه تپوس وکړي زه ولې سګرټ پرېږدم زه ولې وایي فلمونه پرېږدم زه ولې دا پرېږدم ولې زه درته وایم چې الله دله برکت واچوي په دې مال کې ځکه درته وایم دا هر څه پرېږده موږ ټول غواړو چې زموږ دا ګناهونه الله وبخي او بدلي کړي په نیکیانو کې غواړو که نه غواړو ذكر ستاتهم توبوا بس الله سوي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا بس الله توابش خانو مكتب ملاويكي سكم الله توابش عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الله بدنا دا گناهونه وريجي دا غرور ته ما جواب ورکو خور ته چې کوم زمانه دا تاسو کې چې توبه ولي وباسم خبر ازو خپل رئیسي موضوع ده الله ته واپس کیږي د سړی د ګناهونو تنګ شوی دی نو موږ ته اولنی علاج سو خو چې توبه دی وباسي دویم علاج د دې پنځه منځونو پابندي کوه او بیا د هغې سره نفلي منځ کوه د ژوند به دې د خوشحالو نه ډک شي ګناهونه به دله الله وبخي ځکه چې هلته مسله څه ده چې دا کس ته څه نه تنګ شوی دی د ګناهونو نه تنګ شوی دی ستړی شوی دی ژوند یې تنګ شوی یو خو توبه وباسه دویم د منځونو پابندي کوه د هر خیر چابي هغه څه شی دی هغه د مونځ دی او د دې مونځ پرېښوده د هر شر چابي ده الله په قرآن کې څه وایي یو صحابي راغی په رسول الله وسلم پسې ګناه تې شوې وه وی یا رسول الله په ما باندې حد قایم که
ګناه دومره نه و چې د حد د قایمولو وه. رسول صلی الله علیه وسلم پې ځان غلی کړو، هغه بیا تپوس وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان غلی کړو، بیا رسول صلی الله علیه وسلم پکې مونځ وکړو، دې صحابیو سره مونځ وکړو، بیا د مانځه نه بعد آیتونه نازل شو، رسول صلی الله علیه وسلم آواز وکړو چې شو هغه تپوس یې چې کوو، هغه ډېر مؤمنان خلک ور راپاڅېدل، یا رسول الله حد قایمې که؟ وایي نه حد نه قایموم، دی خو راشه. ویسه یا رسول الله وی الله وی الله سوی وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وی الله وی چې د ورځې په دې اولنۍ حصه کې او په آخرنۍ کې او دغه شان شپه کې لمونځونه کوه. إن الحسنات يذهبن السيئات، دا منځونه دا نیکیانې دله دغه ګناهونه ختموي. خوشحاله شو، وی یا رسول الله زما لپاره خاص دي دا؟ وی نه نه، زما د ټول امت دپاره دي، د ټول امت دپاره دا دي. منځونه کوه، الله دله دا ګناهونه ختموي. په بل ځای کې الله څه وایي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. منځ انسان منع کوي د څه نه؟ د ګناه نه او د فحاشۍ نه. نو ډېر په زړه کې به دا سوالي چې مونځ خو زه کوم بیا هم ګناهونه کومه. جواب د الله په خبره کې شک نشته، خو ستا په دې منځه کې څه ګډوډ شته، مونځ دې صحیح نه دی. دا مونځ چې دی که نه ده داسې نه دی چې بس یو سړي مونځ وکړو چې هر څنګه یې وکړو بس دا مونځ دی. مونځ هغه مونځ دی چې هغه داسې وشي څنګه چې الله غواړي. نو کوم مونځ چې ته وکړو چې څنګه الله غواړي هغه شان دې وکړو، دغه مونځ ته د ګناهونو نه منع کوي. دا مونځ به ته د ګناهونو نه منع کوي. نو دویم څه شو؟ دویم کار څه شو؟ د مونځ پابندي. دریم کار د دې سترګو حفاظت به وکړي، الله به دې د ګناهونو نه بچ کړي او ژوند به دې خوشحاله شي او پراخه به شي. ډېر انسانان چې په ګناهونو کې اخته شوي دي نو بنیادي وجه یې د سترګې دي. څه دي؟ د سترګې دي. دې سترګو باندې دې وګوري نو بیا د هغې نه بعد په دې ګناه کې مال لګي، په دې ګناه کې وخت لګي، د الله احکام ضایع شي او داسې هم کېږي چې دی مړ شي په دغه ګناه کې او دی د زنانو یو تصویر ته ګوري یا یو فلم ته ګوري. الله یې داسې حالتونه موږ ساتي. په دې باندې بعض ډاکټرانو لیکل کړي دي کتابونه ما سره شتي کور کې، وایي بار بار د زنانو دې تصویرانو ته کته او بار بار فلمونو ته کته، دا په انسان کې ډېر بیماریانې پیدا کوي. خو د ټولو نه غټ بیماري چې پیدا کوي هغه په دې دماغو کې پیدا کوي او هغه داسې چې دا دماغ نشه شي په دې شینو باندې چې ته یې ګورې نو څو پورې چې دوله دا نشه نه یې ورکړي نو طبیعت په دې ګډوډي. او په دې خبره کې ګوره ښه جوور سوچ وکړئ. ښه کم سړی چې چرس هیروین ولیاذ بالله چې نور نشې کوي چې څو پورې دا نشه نه یې کړي دته سکون ملوي نه. یو کس عادت دی د جنکو سره په غلطو رابطو، غلط تصویران، لغړ فلمونه، فحش تصویران، سندرې، غزلې او واخواتها. دې بیا ډېر اقسام دي که دغه ټول وروڼه خویندې. ښه په دې چې عادت شوې د کعبې پر رب د قسم خورم چې څو پورې دې کتلي نه خوب به نه درځي. او زه ګورې څوک راښکاره کول نه غواړم، خو انشاءالله زما په تاسو باندې ټولو باندې ښه ګمان دی چې په موږ کې به داسې څوک نه وي چې په دې ګناه کې اخته وي. خو که څوک پکې اخته وي نو اوس به ځان له جواب ورکلی چې او بلکل دغه شان ده. ما ته به یې داسې ویلي خو په زړه کې به یې ویلي
چې او دغه شان د څنګه چې ته ووایي چې دا خو نشه ده موږ یې تباه کړي یو د ښځې نه د مور پلار نه د بچو نه جدا کړي یو موږ د هر څه پرېږده دا به راته مو ووایي د الله نه یې جدا کړی یم ځکه چې ته د فحش تصویرانو ویډیوګانو سره چې عادت شوې که نه د الله دې کورونو ته به یې نشي راتلی که رام شي یو 2 رکعته مونځ 4 رکعته مونځ به وکړي ډز 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 او بیا به تښتې ځي به زر مانځه کې لذت نه وي ځکه زه درته دا ووایم په ما پسې یو عربی راغلی و مصری و په روجه کې ما سره میلاو شو و एकदम په جړا شو خو سم په جړا شو بیا ما په دې ملا باندې وټپو ما ورته مې جاړه مور وروره سمه سره ده ما ته یې بیان کړه وایي زه د فحش تصویرانو په دې مسله کې اخته یم او په دې ویډیوګانو کې ما توبه تې وباسه که نه وایي 4 پیرې مې توبه ویستې ده کمپیوټر یې مې ماتې کړي دي موبایل یې مې ماتې کړي دي خوند نه راکوي د مونځ ما ته یې دقه شان ووایي زه تاسو ته ګورې د الله په کور کې قسم خورم ما ته یې دقه شان ووایي وایي یا شیخ په الله راته قسم خورم تا پسې شاته په دې جومات کې په منځه کې ولاړم او د جنکو تصویران مې په دماغو کې وړېدو راوړېدو زه څه وکړم زه دلته ولاړ په جومات کې یم او یم د جنکو سره ولاړ په جومات کې یم او یم د انډیا د فلم سره ولاړ په جومات کې یم او ژوند تېروم د ډم سره بیا ما ته یې دا وایي ما ته وایي چې ته څه وایې چې الله به دغه مونځ قبول کړي نو ما ورته په جواب کې دا وایي ما دا خو چې ته ما سره ولاړې اوس ته ما ته ولاړې ما ته او دغه دیوال ته دې کتو که نه زه دلم خبره نه منم زه دلم یو دیکه در کوم چې خو زه مړه بېادبه ولاړ ما ته او ګورې هغه طرف ته دا خو ته زما بېعزتي کې نو چې عرش والا ته ودرېږي او سوچ د دغه شینو کې چې فیسبوک کې به څه او څه میسیجې به راغلي او په واټسپ کې به څه راغلي او پلاني شي کې پلاني شي کې نو د دې نظر حفاظت وکړئ ښه د دې حفاظت وکړئ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وایي ووایئ مؤمنانو ته چې د سترګو حفاظت وکړي دا زما د زړه د کومې نه نصیحت دی د سترګو حفاظت وکړه الله ستا د ژوند ښایسته کوي او د توبې توفیق به درله درکړي او دا ګناهونه به دې کم شي په شرط د دې چې د سترګو حفاظت وکړو اوس دا پرېږده هغه دینداره چې کوم ځای د دینداره وایي دې به م یو پروګرام نشر کړي په هغې کې به جنۍ لګیایي خبرونه به کوي یا به جنۍ لګیایي یو پروګرام کې به تپوسونه کوي نو تپوس ته وکړه وایه پلانیه ولې په دې پروګرام کې دې جنۍ ته کته جایز دي څنګه ولې دا حرام نه دی ته کته که نه قرآن او حدیث څخه قید لګولی دی چې خبرونو والا جنکو ته کته جایز دي یا سیاسي پارټیانو کې که څه پروګرام یا جنکو ته کته جایز دي یا که داسې بل څه پروګرام او په هغې کې جنکۍ راغلي او په سرې لوپټا چولي دوی ته کته جایز دي موږ ته یې وښایه که نه الله خو وایي چې د نظر حفاظت وکړه د هرې هغه زنانه چا پردی ده او دغه شان زنانو ته یې ویلي دغه شان چا ته ویلي زنانو ته یې ویلي دا څو کاره شو 3 جواب هم ماله ګورې اقه ملګري راکړي کوم چې ما سره د ریاض نه راغلي دلته چې کوم ناست دي دې طرف ته د ریاض والا نه راغلي تاسو دغه 2 3 ووایي نو رودې نو دا څو خبرې شوې 3 څلورمه خبره دا شوه زه دې ورور ته دا وایم استغفر الله ډېر وایه څه ډېر وایه استغفر دا ژبه پې عادت کا په مخه وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله به له دا ګناهونه وبخي خو د زړه نه وایه استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب الیه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي ګورئ ښه زه یې نه کومه من لزم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو
جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الله به د هر غم نه د وتو لار درته وښیي، د هر مصیبت نه د وتو لار به الله درته وښیي، د ګناهونو نه د بچ کېدو د وتو لار به دې وښیي. زما د بیان په دې سوال دی چې زه تنګ شوی یم په ژوند کې د ګناهونو نه څه وکړمه، نو دا خو یو غم دی که نه، نو د دې غم نه د وتو لار هغه څه ده؟ استغفار. استغفر الله ډېر وایي. پنځمه خبره درته زه نصیحت کومه، د الله د رحمت نه چېرته تمه پرې نه کېږئ. همیشه دا یاد ساته چې په عرش باندې یو رب دی، په عرش باندې یو رب دی چې ته ورته واپس شي، په دې باندې هغه ډېر زیات خوشحالېږي، ډېر زیات پرې خوشحالېږي او غواړي دا چې دا بندګان ما ته راواپس شي. نو په دې خبرو کې د چا رانه شي چې ته ګناهګار یې، ته به اوس څه کوې؟ نه د شیطان په دې وسوسو کې راشي، نه د خلکو په دې خبرو کې راشي. دروازه کولاو ده او دا دروازه به بندېږي کله چې مرګ د باندې راغی او یا نور د مغرب نه راوختو، دا وخت پورې دروازه کولاو ده، الله بنده واپس شي. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. د الله د رحمت نه چې تمه پرې کوي او د الله نه چې امیدونه نه ساتي، دا د کافرانو صفت دی. موږ د الله نه یریږو هم او د الله نه امید هم ساتو. شپږمه خبره دغه ورور ته زه دا وایم کوم چې وایي ګناهونو ستړی کلی یم، زه ورته وایم د خپل ځان ته نصیحت وکړه او هغه داسې مرګ ورته رایاد کړه. وایي ته خو به مړ کېږې نه، ته به مخامخ کېږې نه د الله سره، نو چې ته په دې ګناه باندې مړ شي ته به الله له څه جواب ورکې؟ که ته دقه شان لاړې او شاته ریکارډ دې تک تور پرېښودی دی، ته به الله ته څه وې؟ په کوم مخ به الله ته مخامخ کېږي؟ دا کوم حال چې ستا دی، شکل، دا کوم لباس چې ستا دی، ته په دې راځي چې الله ته پې مخامخ شي؟ نو چې راځي پې نه نو بې بدلی ولې نه؟ په دې زړه باندې ته الله ته ملاوېدو، الله سره ملاوېدو ته تیار دی. کوم زړه چې ستا دی وایي نه دا خو د ګناهونو نه ډک دی، نو دا زړه پاکی ولې نه؟ د مر خو پته نه لګي، هر چا باندې به راځي او وخت نه دی معلوم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، او هیڅ نفس ته دا پته نه چې سبا څه کېږي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، او یو نفس ته دا پته نشته چې په کومه ځمکه به مري. نو بیا داسې چې انتظار کوي. زه یو پیر زمونږ د دې جومات سره هلته ریاض کې چې کوم جومات کې درسونه کوم، د جمعې ورځ و مازدیګر منځه نه بعد، او زمونږ د دې جومات سره یو کوڅه دوه اخوا دغه ځای کې چاپ دی، مازدیګر منځه نه بعد خلک را جمع شوي ول او د دې چاپ سره د نایي د دې دوکان سره چې دی غوغا ده او شور ده، څه چل دی؟ کس مړ دی. ښه دی څنګه مړ شو؟ دی وایي دې چاپ ته ننوتی او ږیره یې وخریله او څنګه چې راووتو په دې دویمه پوړۍ چې خپه کېښوده ساعت یې ووتو. که چېرته ډېره ژوندی کېدې او تپوس دې مونږ کړی وی چې څه حال دی بیان یې کړه که نه؟ راضي وي ته په دې باندې چې الله ته پې مخامخ شي؟ وی نه زه خو نه وم راضي، تباهي وشوه. وایي اوس تباهي وشوه خو واپس کېدو ته لار نشته. د خپل نفس ته دا ووایه، د خپل نفس ته وایه چې مړ شي الله له به څه جواب ورکوې؟ که نن ته د شپې اوده شوې سبا له رپانه شي الله له به څه جواب ورکوې؟ قبر کې د تورو تیرو کې به څه کوې؟ په عرض محشر باندې 50,000 کاله چې ته ولاړې الله ته به څه وې؟ او الله دې ته آواز وکړي زما دې خبرې ته غوږ کېږدئ، ګورئ پرېږدئ دا موبایل او دا ویډیو جوړول، دې سره بیا ګورو.
50,000 کاله ورځ ده او د هر یو پکې نمبر راځي او آواز وشو فلان ابن فلان يستعد للوقوف بين يدي الله پلانې د پلانې زوی ته یاد کړي سر دې راوچت کو جی الله وی چې را دي شي حساب کتاب له د نمبر دی چې دا وزوش چې راشه د الله طرف ته پلانیا ته تیاری تلو ته سدي کړي دي چې ډاډه ورشي د رب ته به سوې چې سهار او ماښام موږ دغه په نافرماني کیو څه جواب به ورکې تا غته په دې خبرو باندې ځان وایره چې تا نه تپوسو کې د آدم بچیا دا کار دې کړو دا کار دې کړو دا کار دې کړو ته به څه وې بیا به هغه څه وې چې الله سبحانه وتعالی په سورة الحق کې ذکر کړي وی بعضو له به زه عملنامه ورکم په ګس لاس فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ارمان چې دا کتاب ماته نه ملو شي عملنامه ولم أدر ما حسابيا سر خبر شوی نه وي د خپل حساب کتاب يا ليتها كانت القاضية ارمان چې دا مرګ سره زه خوري شوی ما اغنى عني ماليه هغه دومره مالونه ما جمع کړو ګور غیس پیدا نه کړ هلك عني سلطانيه زور او طاقت نو ګوره ختم شو دا اوس دې کاواک شوی دی د څه وایي دې د پښتو کې کاواک وایي حساب کتاب روان دی ټول مخلوق ولاړ دی او ته پکې دا چغې وایي چې کتاب نه میلاو شوی او خوري شوی وی مال چې شو بچی چې شو دی اوس راویښ شو د اوسه پورې وده اوسه شو راویښ شو الله به سوی دی به دغه چغې وي او دې ذلت ته وګوره الله دې ذلت نه مونږ ساتي چې دا چغې به د ټولو په مخ کې وي ګورئ د ټولو په مخ کې به لیکي دا چغې به وي الله به آواز وکړي ملایکو ته خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه بوزي دا سړی په زنځیرانو کې وتړئ جهنم ته وزار کړئ إنه گناه سده إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ده عظيم رب خبرنا ومنلي عرش ولا رب خبرنا ومنلي نندي ده تشغوي وما خبره شيخ زيد الله سيبدي خورا نجدي شو كسو خلق ده وما خبره أغدا ده چې د ګناونو د زینو نروره او خور ځان لري ساته او د دې قوم سره او د دې خلکو سره مکینه چې ګناونه کوي او دې ځکه مکینه په دې کې واقعه مشهوره هغه یو کس وی حدیث کې راځي کنه یو کس یو کم سل کسان وجلو به دې پیر نه ته پوښو کوي الله به ما ماف کی هغه یې نه ته نه ماف کوي جاهل وکنه وري دروازه وته سکړه ای بند کړه دا حسین دې مړکو بیا په یو عالم پسې ورغه وی ما سل کسان وجلی د الله ماف کی هغه یا ماف کوي دې خو توبه به خالص وباسي او دې وته اهم خبر وکړه دا خپل زمکه به پریږدي او لاړ بشي دې علاقې ته پلاني علاقې ته الته نیکان خلق دي دا وې سره وملګری شي ګوره سی وته وي وی د خپل زمکه به پریږدي په کوم ځای کې چې ګناونه کېږي پرېږده ته په داسې دیره کې اوسېږي چې هلته ډش ټي وي سندرې سود تاش کریم بورډ او دا ګناونه کېږي پرېږده راځې زه درته ښه رښتیا یم که دلته ته پروت یې توبه وباسې که نه نو زړه دې نه کېږي توبې ویستو ته ځکه ته دا خبرې کوې بیا پاتې که دا خلک
یو ځای کې عام ګناهونه کېږي ته هغو په منځ کې راشي او توبه وباسي نه لاړ شه د نیکانو خلکو خواته نو توبه به وباسي اتمه خبره د بدو ملګرو نه ځان لرې ساته اتمه اومه کې څه فرق دی په اومه کې څه دی ځای دی او په اتمه کې انسانان دي ځمکه پرېږده کوم ځای کې چې ګناهونه ډېر کېږي اتمه هغه انسانان پرېږده چې ګناهونه ډېر کوي ځان له نیکان ملګري وګوره منزله به نه پاسي ور به راته وټکوي پا به دې صحیح منزله ځان سره به دې بوځي که چېرته سګرټ او نسوار روالې تا ته به ووایي وروره ځان تباه کېده مه کوه یاره که چېرته موبایل کې دې تصویر څه شی راړولی تا ته به قهر شي غصه به شي دا خو ته الله دشمني کوي مه کوه دا کار حرام خوري پوه به دي کې دا کار دی حرام دی هر ټیم کې به دا نیک انسان تا ته څه کوي نصیحت به راته کوي ځکه رسول صلی الله په حدیث کې وایي امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی الرجل على دین خلیله سړی د چا په دین باندې د ملګري په دیني پښتو کې متل دی که نه وایي د مولا په ګاونډ چې څه به شي مولا به شي او د ډم په ګاونډ چې څه شی به شي ډم به شي نو ته چې څنګه دې ملګري دي سي ته نهمه خبره دا ډېره اهمه ده فارغه وخت مصروفه که فارغه وخت انسان ګناهونو ته ورچوي کم ټیم چې ستاسو کار نه که نه قرآن وایه درس لځه څه عبادت پکې شروع که که نور هېڅ هم نشي کولی د دین ده ځان له پکې څه کار وګوره چې یو ریال دوه پکې ګټې خو فارغه مه کښېنه د فارغه انسان په ګناهونو کې واقع کېږي ښه لسمه مسله یوازې وخت ډېر مه تېروه یوازې وخت روره او خور ډېرې مه تېروه اکثر د ګناهونه چې کېږي دا یوازې چې کله انسان یې کوي هر ټیم ځان مصروفه ساته د پلار سره د مور سره بچو سره ښځې سره ملګرو سره فارغه مه کښېنه ځکه چې سبحان الله د انسانانو ناشنا طبیعت دی نو د انسانانو نه حیا کوي نو ګناه نشي کولی چې یوازې شي نو بیا د الله نه خدای حیا نه کوي نو ګناهونه به یې شروع کړي څو مسلې شوي یو لسم نصیحت د ګناهونو انجام ځان ته مخې ته کړه د ګناهونو انجام که ما دا ګناه وکړه نو داسې به وشي داسې به وشي دا انجام چې کله تا ته مخې ته نو بیا به ته ګناه نه کوې لکه هسې په قرآن کې یو آیت دی که دا ستا مخې ته نو ګناه به دنه ونه شي خو ستا زړه وشو ګناه ته زړه کې راوله که زه دا ګناه وکړم الله به څه کوي ما سره جواب دا دی ومن جاء بالسیئه څوک چې د قیامت په ورځ الله خواله داسې راغی چې ګناهونه یې راوړو فکبت وجوههم فی النار پړ مخې به دوی جهنم ته غوځار کړی شي چې دا ستا مخې ته چې دا انجام دی د څه د ګناه نو د ګناه نه به بچ ښه که تا د ګناهونو نه ځان بچ کو الله به څه درکوي دا مخې ته ساته لکه اوس مثال کې د یو څو آیته یې ډېر ناشنا آیت دي الله سبحانه وتعالی به کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي الذين يوفون بعهد الله والذين يصلون ما امر الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه یو سړی وایي زه دا اعمال کوم د نیکانو ده او د بدیانو نه ځان لرې ساتمه الله به څه راکوي مخې ته دا یږي جنات عدن يدخلونها همیشه چې کوم جنتونه دي الله به د هغې ته ننباسي ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم صرف تا به جنت ته ننباسي ګوره ته چې ګناهونه پرېږدې دا اثر یوازې په تا نه کوي که ته جنت ته به الله تا ننباسي ستا مور پلار ستا بیبیانې او ستا بچي چې کله هغوی کې
صلاحیت یې جنت ته ننوتو او نیک اعمال یې کړي ناشنا نعمتونه دي والملائکة يدخلون علیهم من کل باب د جنت په هر دروازه و ملائکه راننوځي او څه به وایي دې سړي ته سلام علیکم بما صبرتم سلامتیا دي په تاسو باندې تاسو خو ډېر لوی صبر کړی څنګه یې صبر کړی غوږو ته کښېږده صبر یې کړی دی د ګناه نه سترګو ورته ویې دی حرام ته وګوره خو ده صبر وکړو هغه حرام ته یې ونه کتو عورت ورته وی حرام وکړه زنا وکړه خو ده ونه کړه او صبر یې وکړو لاس ورته وی ظلم او زیاتی وکړه ګزار وکړه خو ده صبر وکړو ګزار یې ونه کړو خپو ورته وی لاړ شه پلاني ځي ته هلته پلانې ګناه کېږي پلانې پروګرام کېږي لاړ شه د صبر وکړو لا نړ خواهشات ورته وي د پلانې جنۍ سره یارانه وکړه پلاني سره دا چل وکړه پلانۍ سره دا چل وکړه د ونه منله صبر یې وکړو شیطان ورته ډېرې خبرې وکړې راړوي د الله نه د صبر وکړو د شیطان خبره یې ونه منله د خواهشاتو یې ونه منله د بېدینو خلکو یې ونه منله الله ولا په نتیجه کې څه ورکو جنت ورکو اخرنۍ خبره او دا سویمه ده 12مه دعاګانې د الله نه ډېرې غواړه ځکه چې هلته ژوند تنګ شوی د ګناهونو د لاسه ستړی شوی د ګناهونو د لاسه الله ته ووایه یا الله دې ګناهونو نه مې بچ کړه دا ډېره ناشنا دروازه ده الله څه وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي پیغمبر وی کله چې تا نه تپوس وکړي زما بندګان زما په باره کې فَإِنِّي قَرِيب نو یې زه نږدې یم أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ دعا قبلومه د هغه انسان چې دعا رانه وغواړي الله دا دروازه ټکول دغه در نه مزه ولې زموږ څه بل څه در شتي څه نشته ګر امام ابن القیم رحمه الله او بعض نور علماو یو ناشنا واقعه بیان کړې وی په لاره باندې تېرېدمه یو ماشوم مې ولیدو چې مور د کور نه راویستو وی و وی ټکو زه بدتمیز وي کور ته به نه بد نه راسي وی شړو د کوم ځای نه د کور نه نو یې زه ورته ودرېدمه چې دا واقعه وګورم چې دا به څه کېږي او ماشوم یې راویستو د کور نه او زه ورک شی دي لاړ سړي پورې هغه ماشوم بیا راغی هغه دغه ته ناست و هغه دروازې ته ور خو ورته نه کولاو که نه ور یې ورته نه کولاو ځکه چې خلاف ورزیان یې کړې وې ور یې ورته نه کولاو ځکه چې خبره یې نه منله ور یې ورته نه کولاو پروت و وده شو مور خو بیا مور یې که نه زړه یې دغه شوی دی جغالک ور یې چې کولاو کو هغه دروازه کې پروت راویغستو ښکلي کو نه یې ګوره بیا دلته راغلي نو چې ښه ده ته پته ده چې دې ځای نه علاوه دې بل ځای نشته نو ولې زما دا خبره نه منې نو هغوی زما زړه ته د الله سوچ راغی چې موږ دپاره خو بل در نشته دغه یو د الله در دی چې ډېر لاړ شو بیا واپس راشو نو چې ښه راته پته ده چې د دې در نه علاوه هم ګزاره نه کېږي نو بیا ولې دغه رب خبره نه منو بیا ولې هغه ته نه واپس کېږو بیا ولې موږ هغه ته دروازې نه ټکوو ولې موږ هغه ته رجوع نه کوو نو دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي او دا دروازه ټکوي الله ته او څوک چې دروازه ډېره ټکوي نو یو ورځ ورته څه شي کولاو شي الله ته دروازه ټکوي دعاګانې غواړي دا 12 نصیحتونه هغه رور او خور ته چې ما ته ده ووایي چې زه ګناهونو ستړی کړی یم
نو زه څه وکړمه. په دې باندې به اکتفا وکړو او د نن نه به انشاءالله یو نوی ژوند شروع کړو. د نن نه به الله ته واپس شو، د نن نه به هره ګناه پرېږدو. کوو به داسې که نه به کوو؟ کوو به که نه به کوو؟ لوز دی د الله سره که نه؟ نوی ژوند شروع کړئ، نوي صفحه، نوي پاڼه. هر قسمه ګناه د الف نه د یا پورې د نن نه پرېږده. ته ګوره چې ستا په دې ژوند کې الله انقلاب راولي که نه راولي. ته ګوره الله ستا په دې ژوند کې بدلون راولي او که نه راولي. ته ګوره چې الله دې اوچتوي او که نه اوچتوي، عزت ته الله درکوي او که نه درکوي، ته وینې بیا. نو دا یو څو نصیحتونه د زړه د کومې نه تاسو ټولو ته، او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې ګوري هغه ټولو ته الله سبحانه وتعالی موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زه په اخره کې هم د دغه مکتب جالیات د جوبیل د دوی شکریه ادا کوم، خصوصا د شیخ زید الله صاحب چې ما د دې حقدار وګڼي او ما له دعوت راکړي چې ته راشې دلته او بیان به وکړي، نو د هغه شکریه ادا کوم. بیا دلته زموږ سره په دې پروګرام کې لوی لوی علما ناست دي، فضیلة الشیخ الدکتور عبدالعزیز عرفانی صاحب او فضیلة الشیخ محمد نعیم صاحب او شیخ زید الله صاحب، شیخ سلطان صاحب، سلطان نوم دی، شیخ سلطان صاحب دی، نور داسې قیمتي ملګري هغو ناست دي. د هغوی نه بخانه غواړم چې ما کمزوري انسان د هغوی په مخ کې خبرې وکړې او ما صرف هسې هغه سرسري یو څو نصیحتونه او نور بنیادي خبرې د هغوی وي. هغو چې څه ویلي هغه یې ویلي، هغه خبرې وي، ما هسې هغه یو څو خبرې سرسري ورته کې وکړې. نو زه د دغه مشرانو نه بخانه غواړم، د بې ادبي یې د هغوی په مخ کې خبرې کول. بیا د هغې نه به ستاسو ټولو د زړه د کومې نه شکریه ادا کړو. تاسو دومره وخت ورکړو دې پروګرام له، خصوصا د هغه ملګرو چې هغه د لرو لرو علاقو نه راغلي. او دا ورته وایم الله غیرتي ذات دی، هسې به نه ځئ واپس. الله غیرتي ذات دی، هسې به نه ځئ. ته چې په دې جوبیل کې اوسېږي او د دې جومات په خوا کې اوسېږي او دې جومات ته رالې که نه، او په دې پروګرام کې ناستې که نه، حدیث کې راځي هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي او دین یې زده کوي، نو دی چې کله پاسي د الله د طرف نه اعلان وشي قوموا مغفورا لکم، پاسئ په داسې حال کې چې الله ستاسو ګناهونه بخلي دي، او صرف یې بخلي نه دي، هغه ګناهونه یې دله په نیکیانو کې بدل کړي دي. بعضو ملایکو الله ته ووایي یا الله وایي پلانې پکې هم ناست دی، تا پکې هغه مو بخوا خو درس له نه و راغلی، بیان اورېدو له نه و راغلی، چا پسې راغلی و. الله ورته وایي دا داسې قوم د دوی سره چې څوک کیني هغه موږ به ووایي. نو چې ته د ریاض نه راغلی، بحرین نه راغلی، د احسان نه راغلی، د خبر نه راغلی، غیرتي رب دی تعالی به ډېر څه سره به دې واپس کړي، د ډېر څه سره به تاسو واپس کړي. تاسو ګورئ تاوان نه دی کړی، نن هم سمه ګټه کړې ده، صحیح ګټه تاسو نن کړې ده. یو تحفې خدای دې د شیخ زید الله صاحب به تقسیموي، نورې تحفې د قیامت په ورځ به تقسیمیږي. هلته به موازونه کېږي، پلانې د پلاني زوی رای دي چې خپله تحفه دې والي. نو ښه د دې ځینې چې واپس ځئ که نه، د خوشحالو سره لاړ شئ واپس، او د دې ارمان سره لاړ شئ چې بیا به کله داسې پروګرام چې واپس وله بیا راشو. او په بل ځای کې چې ته داسې پروګرام وي نو هغې له ځئ. دلته زمونږ محترم شیخ صاحب، شیخ زید الله صاحب درسونه کوي، بیانونه کوي په دې مبارک جومات کې، په دې مکتب کې. د ده خوا له راځئ، دین ته یې زده کوئ، مسلې ته یې زده کوئ. سبا به یا تاسو نه او یا به شیخ صاحب نه، الله دې له برکتي ژوند ورکړي، بیا به ارمان کوئ. نو د علماو د دې درسونو نه فایده واخلئ، او دا موبایل او انټرنیټ دا جاخه دا ګن بلا د دین په خدمت کې استعمال کوي، فایده ترې واخلئ. اخلئ که نه به اخلئ؟ د شیخ صاحب درسونه به راځي که نه به راځي؟ زه به یو ورځ درس په ټیم کې اچانک راځم چې خبره څومره منلې تاسو. الله یې ستاسو ټولو په ژوند کې برکت واچوي. دلته بعض ملګرو درخواست کړی د دعاګانو، بیماران دي
الله دې ول روغ صحت ورکړي الله سبحانه وتعالی دې هغوی له زر تر زر شفای عاجله کامله دې ول الله ورکړي الله دې د هغوی د بیماریانې د هغوی د ګناهونو د کمېدو ذریعه وګرځوي رب العالمین دې د هغوی نه دا بیماري چې څومره زر کېږي الله دې ترې ختمه کړي بعض ملګري وي په جیل کې دي الله دې هغوی د جیلونو نه راخلاص کړي او الله سبحانه وتعالی هغوی ته هر مشکل اسان کړي کومو ملګرو باندې چې قرضې دي الله دې ورته قرضې ختمې کړي په کومو ملګرو چې قرضې دي الله دې ورته قرضې ختمې کړي په کومو ملګرو چې قرضې دي الله دې ورته قرضې ختمې کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ د مسافرو ملګرو وروڼو او خویندو له د دوی په ملکونو کې د دوی په علاقو کې پراخه رزق ورکړي الله سبحانه وتعالی دې د دې ټولو څومره وروڼه او خويندې چې دې پروګرام را راغلي دي او څومره چې ګوري او څومره چې اوري الله دې دې ټولو خاص حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی دې ټولو له توفیق ورکړي د توبې د ویستو الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي د نوي ژوند د شروع کولو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ غزاړه ګناهونه ټول وبخي الله سبحانه وتعالی زمونږ غراتلونکي ګناهونه مو وبخي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ مور پلار باندې خپل خاص رحم وکړي کم چې ژوندي دي الله دې له په ژوند کې برکت واچي کم چې مړه دي الله سبحانه وتعالی د هغوی قبرونه رڼا کړي الله سبحانه وتعالی د هغوی د قبرونو نه جنت باغچه جوړه کړي زمونږ د علماو دې الله حفاظت وکړي زمونږ د علماو دې الله حفاظت وکړي زمونږ د مسلمانانو ملکونو یا الله حفاظت وکړه خصوصا د سعودي عرب د پاکستان او د افغانستان یا الله خاص حفاظت وکړه یا الله په دې دریو ملکونو باندې خپل خاص رحم وکړه او دغه شان یا الله د مسلمانانو په ټولو ملکونو باندې خپل خاص رحم وکړه دې سره زما د بیان اختتام ته ورسېدو زړه مې نه کېږي چې تاسو نه غلی شم او دا خبرې پرېږدم او تاسو نه جدا شم او که چېرته یو ورځ شیخ زاهد الله صاحب داسې د یو هفتې پروګرام کېښو نو انشاءالله اوږد دغه له به راځو الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو دا محنتونه او کوششونه قبول کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين